السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم پوښتنه کړې ده چې بعضې خلک ملایان کورو ته راولي، داسې تعویذانو والا ملایان، هغه بیا تعویذان راکاږي، دوی 12 روپۍ ورکوي. دا د شریعت له نظره څخه څنګه دي؟ محترمه، تعویذان څوک نسي راکښایي. دوه خلکو ته به معلومات کیږي په بعضو اوقاتو کې دائما نه، هغه لکه انبیاو او ولیانو ته. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک باندې سحر و کوډې سوي وي، بیا ملایکې ورته راغلي معلومات یې ورکړي چې په فلانکي څاه کې کوډې پرتې دي. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ور واستول، راویې کښلې. نو انبیاو ته الله جل جلاله وحي وکړي یا ملایکې ورته راواستوي، د دوی معجزه ده. او ولیانو ته الله جل جلاله الهام وکړي. نو نه موږ و زمانه کې چې دغه تعویذان کاږي او په 12 روپۍ باندې ځي د خلکو کره، دا ولیان هم نه دي، نبوت فقده سوی دي. ځکه ولي دا کار نه کوي، ولي بیا پیسې نه غواړي، ولي بیا د خلکو پر کورو باندې نه ګرځي. نو دغه تعویذان چې راکاږي دا درواغجنان دي، دا ټګماران دي. تعویذان نه راکاږي، نه یې راکښلی سي، نه په حقیقت کې تعویذ راختلی سي. و دا خبره صحیح ده، سړی کوډې متولی سي چې تعویذ وکاږي، د هغو اثرات ختم سي. هغه مثال زه دوی ته داسې ورکوم، د تعویذ مثال داسې لري لکه انټي وایرس. کمپیوټر ته وایرس راځي او یا وایرس کې پکښې دی، نو انټي وایرس ور انسټال که، هغه وایرس زوړ ختم کې، نوی وایرس نه راپرېږدي. دا سحر هم یو وایرس دی، دغه دپاره دا یو انټي وایرس دی تعویذ. داسې زه یو عصري مثال در کوم، خو دا مثال له عین ممثل وانه وي او مثال د ممنوعاتو څخه نه وي. نو محترمه، دا کېدلی سي چې په یو چا کوډې سوي، تعویذان سوي، یو څوک تعویذ ور وکاږي، هغه اثرات ختم سي. دا نه ده شونې، دا بلکل نسي کېدلی چې هغه دې تعویذ را وکاږي. دلته زه خپله تعویذان کاږم، د پلار د نیکه څخه اخندزاده خیل تعویذان منم، کاږم یې. دا پرون مې هم یو چا ته تعویذ ور وکښي، ډېر لرې ځای ته مې ور واستاوه، غوښتی و. نو تعویذان نه راخېږي. او ما ته کله کله مریضان ووایي مولوي صاحب ته زموږ تعویذان نه راکاږي، زه هم تعویذان نه راخېږي، دا درواغ دي. دا د خلکو هغه بعضې منترات زده کړي دي د جادوګرۍ، چې هغه چشم پوشي کوي، د انسان سترګې وربندې کوي. په دا بازار کې به مو خلک لیدلي چې پړې جار کړي، پر هغو باندې شی ووایي، منترات ووایي، ستا د سترګو چشمې پوشي در وکړي، هغه ستا په سترګو کې ماران جوړ سي. د یو سړي څخه هګۍ راواچوي، هګۍ خو له هغه څخه نه ده راودلې، خو ستا سترګې یې در بندې کړي. نو دا خلک چې دي دغه کوډګران دي چې دا تعویذان راکاږي، دا چشم پوشي کوي. هلته ورسي بس یو شی ووایي، منترات د ده په سترګو وربندې کېدی چې وایي هغه دی تعویذ یې راوکښي. رد المحتار جلد 3 صفحه 325 مطلب فی الکاهن او مطلب فی دعوای للمغیب. هغه وایي د کوډګرو د کاهن تصدیق کول دا کفر دی. نو دوی خپله یې کار خلاص دی، الله دې مو له دې له حالاتو څخه وساتي. نو کوم خلک چې تصدیق پر کوي هغه له ورسره کافران کېږي. محترمینو، له دغه کوډګرانو څخه ځان لرې وساتئ. ما مخکې ویل په هر لباس کې غله راووتل. دغه تعویذان به پخوا یو اخندزاده صاحب کول، یو آغا صاحب به کول، یو نیک سړي به کول. اوس هر یو پر تړه باندې کښېني تعویذان کوي. په افغانستان کې به دې وکړي، پاکستان کې راسي په ځنګله کې واړوي، بل ځای واړوي، باره هغه تعویذان شروع کړي. نه چاته نسب معلوم وي، نه چاته حسب معلوم وي، چې ته یې د کوم ځای راغلی، له کوم ځای څخه. هلته ظالم به دې کړي، قتل یې کړي، دلته باره تعویذان شروع کړي. نو ما هر دروازې ته ورځغلی، داسې چې له وخته در معلوم نه وي چې دا خلک تعویذان کوي د پلارو د نیکه څخه. اخندزاده خیل دی، آغا خیل دی، یا نور ښه خلک د سبزاده خیل دی چې هغه تعویذان کوي. خو دغه د دین غلو ته ما ورځي چې دغه د دین غلي دي، دا مو د ایمان غلي دي، دا مو آخرت تر خرابوي، دا مو دنیا هیله کوي. تعویذان هېڅ څوک نسي راکښلی. تعویذان که راختلی، ما به راکښلی. چې په تعویذانو کې زه دونه معلومات لرم لکه څنګه چې په مسایلو کې معلومات لرم. په مسایلو کې به تاسو ته زه معلوم یم یا به نه یم معلوم. چې څومره زما اندازه معلومات په مسایلو کې ستا خلک راته وایي ستا مسلې زده دي، په علم کې معلومات لري، په تعویذانو کې هم دومره معلومات لرم. تعویذ نسي راختلی، امکان نه لري چې راودېخېږي. او بعضې خلک وایي زموږ پیری مسخر دي. دا هم شنه درواغ دي. کم خلک چې پیری تسخیر کړي، پیری مسخر کړي، هغه خلک د تعویذانو کار نه کوي. پیری د نیکانو خلکو مسخر کېږي، هغه نیکان خلک بیا دغه
د دنیا معاملات یې نه کوي، نو له دې کوډګرانو جادوګرانو څخه ځان وساتئ، دنیا او آخرت په مسلم شي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. محترم پوښتنه کړې ده چې بعضې خلک ملایان کورو ته راولي، داسې تعویذانو والا ملایان، هغه بیا تعویذان راکاږي، دوی 12 روپۍ ورکوي. دا د شریعت له نظره څخه څنګه دي؟ محترمه، تعویذان څوک نشي راکښای. دوه خلکو ته به معلومات کیږي په بعضو اوقاتو کې. حمایت لطفا چینل हमारा सब्सक्राइब करें.